سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة مقصد سورة العبادة لله وحده چه عبادت اجزاء و اقسام لله وحده خاص د پاره د الله وی یک یوازي دعوه د صورت ذکر کولو آیت نمبر 4 ایاک نعبدو کی خاص تا عبادت کو د بل چانه کو تقسیم د صورت تقسیم په دریو حصو ده اوله حصہ درې آیتونه دی پدې کې حقوق افعال یا صفات د الله ذکر کوي 15 دویمه حصہ آیت 4 دی کې حق د الله او حق د بندا دریمه حصہ 15 نه تر اخره دی کې حق د بندا او بیان د فرق ثلاثه اوله حصہ زمونږه شروع ده په اوله حصہ کې سلور اوصاف سلور حقوق د الله منګه مفصل بیان کو پینزم حق د الله شروع دے مالک یوم الدین پدې کې منګه د دې آیت د ما سبق سره ربط هم ذکر کړی دی او ربط سره پدې آیت کریمه کې په مالک یوم الدین کې داسې نور آیتونو پشان بیان چې لکه سورۃ الفاتر وغیرہ په مونږ رو باسلو ناغي وضاحت هم مونږ کړو او بیا په آخر کې منګه د لفظ مالک او د لفظ ملک د دې قراءت د اختلاف بیان کړو خبره منګ اثبات رسول دا چې دا به منګه مالک یوم الدین وایو فزاید مالک یوم الدین داغي وجوهات ما سبقه کې ذکر شویو اوس نننی سبق کې منګه د مالک لفظ وضاحت اول کو بیا ورپسې د یوم الدین وضاحت کو یعنی منګه اوس د مالک قراءت باندې ځان پوک اوس منګه د مالک په معنی ځان پویو چې مالک وای ستا مالک په لغت کې اختیارمند تویل شي چې د چا په لاس کې د چا په قدرت کې اختیار وي د تمام اشیاء هغه ته مالک وای او اصطلاح شریعت کې د مالک معنی دا المالک مالک چاته وي هو المتصرف بالامر والنهي مالک چاته وي هو المتصرف مالک هغه چاته وي چې هغه اختیارمند وي بالامر والنهي په حکم کولو کې او په منع کولو کې هغه اختیارمند ذات چې هغه امر کوي دا کار وکا هغه منع کوي دا کار مکو دغه معنا په المفردات د امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه صفحه 315 کې هغه دا معنا کړی دا او دارنګ تفسیر سمرقندی کې ابو اللیث سمرقندی رحمه الله هم دا معنا کوي یو بل اصطلاح شریعت کې بل تعریف د مالک اغم ډیر خپل د تفسیر خازن کوي مالک چاته وي المالک چاته وي قاضی یوم الدین قاضی د ورځې د قیامت قاضی چاته وي چاغه ته قضاوت حواله فیصله کوي نو مالک یو معنا هغه په تفسیر خازن کې امام خازن کوي قاضی یوم الدین قاضی فیصله کوونکې د ورځې د قیامت نو تاسو اختیار کتاسو د مالک معنا اختیارمن کوي یا د مالک معنا فیصله کوونکې کوي یا د مالک معنا تاسو بادشاہ کوي نو تاسو خوخه د هر یو معنی کولی شي
مالک معنی به مونږ کوو بادشاه، یا مالک معنی به مونږ کوو اختیارمند، یا مالک معنی به مونږ څه کوو فیصله کوونکی. یوم الدین د ورځې د قیامت، یوم ورځې ته وایي، یوم نور معنی هم دي. انشاءالله مخکې صورتونو کې به بیا په دې باندې وضاحت کوو، ځکه بیا به خبره ډېره اوږده شي. مالک یوم الدین، نو د یوم الدین یوم معنی دلته د ورځ، الدین څه معنی ده د دې لږ وضاحت کوو. د دین یاد ساتئ ډېرې معنی دي، یعنی اطلاقات ډېر دی. اطلاق د دین په ګڼو اشیاو کیږي، او دغه تفصیل په تسهیل کې ابن جوزی رحمه الله کړی دی. ابن جوزی یو ډېر لوی عالم تیر شوی، هغه تفسیر د تسهیل په نوم باندې، هغه د دې دین ګڼې معنی کړي دي. نو یو څو معنی ذکر کوو، کوشش وکړئ د لیکلو. اوله معنی د دین هغه څه شی دی؟ اوله معنی دا شریعت حق، حق شریعت. حق شریعت دا هم په قرآن کریم کې د دین معنی راتلی شي، لکه سورت آل عمران دی د پاره وګورئ. 3 نمبر سورت د قرآن مجید، سورت آل عمران، آیت نمبر دے 19. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین یقینا حق دین، حق شریعت، عند اللہ پنیز دا اللہ، الاسلام دین اسلام دے. دا اللہ پنیز چه کم شریعت کم دین حق دے، آغا کم یو دے آغا الاسلام. نو دلتا دین معنی دا شریعت حق. نورم صورتونو کی د دین نمونې شته، خو دغه یو صورت ډیر دی. دارنګ دویمه معنی د دین، دویم اطلاق د دین شریعت باطل. یو معنی شوه شریعت حق د دین معنی، یو معنی شوه شریعت باطل. لکه دې دپاره تاسو د قرآن مجید اخرنۍ سپاره وګورئ. په اخرنۍ سپاره کې هم سورت دے سورت الکافرون، قل یا ایها الکافرون، دغه سورت لگو گو رہی. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم. گورا دلتا د دین مانا هغه صدا شریعت باطل. شریعت باطل مانا دا چې کافرانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب کی، تاسو له دې باطل شریعت ستاسو، ولی دین او مال دې حق شریعت زما. نو دلته د رومبنه دین مانس دا شریعت باطل، د دویم دین مانس دا شریعت حق، یعنی دا باطل شریعت دې ستاسو مبارک وی، دا حق شریعت دې دا زما مبارک وی. دا دویم مانس و د دین. دریم مانو ګورئ، دریم معنی دا اطاعت. دین بمانی اطاعت هم راضی، یعنی تابداری. دی دا پارو گوری سورت النحل 14 نمبر سورت دے، دا سورت النحل 14 سورت آیت نمبر دے 250. دا دین معنی دلتا صدا اطاعت. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. وَلَهُ الدِّينُ او دی اللہ لا، الدینو گردن کی دی یا گردن اخود واسبا ہمیشہ، یعنی دی اللہ لا تابدار دی ہمیشہ. دا سشی آسمانون عظمکا. نو دلتا دین بمانی اطاعت رازی، دین بمانی تابداری رازی. خارجی کی با دین یو معنی نکوئی. دین علاوہ دا دین یو بلا معنی ہم دا پمانی رازی دا دعا، دا با سلورم معنی شی. دین بمانی دعا. دی دا پار لگو گوری سورت المؤمن. سورت المؤمن کی دین رازی بمانی دعا. سورت المؤمن 40 نمبر سورت دے، 40 نمبر سورت، آیت نمبر دے 14 دا سورت المؤمن، چې پدې کې دین بمانی دعا راځي. فدع الله مخلصین له الدین. نو را مدد کوي الله مخلصین، حال دې پدا سے حال کې چې خالص کون کې له دی الله له الدین،
دعا یعنی دا را مدد کول. دلته دین بمانی دعا دا. څلور معنی شي. پنځمه معنا دین بمانی عبادت هم راځي. پنځمه معنا دین بمانی عبادت. د دین یو بل معنا دا عبادت. دی د پاره ګوري سورۃ الزمر د دې سورۃ المؤمن رستو راشي یو سورت یو کم سلويخ سورت دی. سورۃ الزمر یو کم سلويخ سورت آیت نمبر دی د دې دویم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. فاعبد الله نو عبادت کو د الله مخلصا دام حال دی دا سه حال کې چې خالص کون کې دی الله ل الدین عبادت. نو دلته دین بمانی عبادت دا پنځه معنی شوي د دین. بل معنی شپږمه دین بمانی حد شرعی راځي. دین بمانی حد شرعی د شریعت یو حد دی د پاره وګوري سورۃ النور. دا مایک کوشش کوي چې تاسو بندي ښه دلته بیا ماته لږه مسله جوړیږي مهرباني کوي. بل معنی د دین حد شرعی دا بشپږم معنی دی د پاره لږ تاسو وګوري سورۃ النور 30 نمبر سورۃ 24 نمبر سورۃ دې 24 آیت نمبر دے دویم د سورۃ النور. سورۃ النور دویم آیت. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. زناکار خزا او زناکار سړی اوخی هر یو د دې دوانو نه 100 جلد سل کوړي. ولا تاخذکم بهما رأفة او ندی نسی تاسو لره په دې دوانو نرمی فی دین الله په حد دین د الله یعنی په حد شرعی د الله. دلته د دین نه مراد د شریعت یو حد دی او هغه حد څه شی دی چې الله لاګو کړی دی چې زناکار ښځه او زناکار سړی چې غیر شادي شده وادي نی کړی هغې له وصل کوډې ورکوي. نو دلته دین به معنی حد شرعی. شپږ معنی شوي. اوومه معنی د دین دستور د بادشاه. د بادشاه دستور اوومه معنی. دې دپاره وګورئ سورۃ یوسف چې دین راځي بمانی د بادشاه دستور. هغې دپاره سورۃ یوسف 12 نمبر سورت وګورئ. 12 نمبر سورت آیت نمبر دے شپږ اویایم 76 نمبر آیت. دین بمانی دستور د بادشاہ. فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیه. نو شروع وکړو دی خلکو بأوعیتهم پسامان درونو د دکی د یوسف علیہ السلام درونو چې کم اوخانې بار کړي پای کې کم سامانونو واقع په خپل ځای تفصیلا وایو. نو د یوسف علیہ السلام سپایانو شروع پیو که هغه سامانونو کې د بادشاه د محل نه ورک شوي څیزې لټولو قبل وعاء اخیه مخکې د سامان د رور د یوسف علیہ السلام نه داغه چې کوم سامان په اوخ بار کړو د یوسف علیہ السلام خپل سکر ورو نو دا هغه نم وړاندې دا هغه نازکه ورونو چې کوم خوانو پای کې کوم سامانونو هغه لټول شروع کو. ثم استخرجها بیا راوباسه دا لوخه من وعاء د سامان اخیه ضرور د یوسف علیہ السلام. د یوسف علیہ السلام چې کوم بیا سکر ورو داغه په اوخ باندې چې کوم سامان بارو نو دا غینه روباسلو. کذالک کدنا لیوسف دقرن مونږه تدبیر کو د پاره د یوسف ما کان لاخذ اخاه. نو یوسف علیہ السلام چې نیولې وی رور خپل فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې الا یشاء الله مگر دا چې خوخه ود الله. دلته دین نه مراد څه شی دی؟ دین نه مراد دستور د بادشاہ قانون د بادشاہ خپل قانون. دین علاوه اتم معنا د دین څه شی راځي؟ دین بمانی عقیده. دین بمانی عقیده هم راځي. دی د پاره لګو ګوري سورۃ البقره. سورۃ البقره دویم نمبر سورت آیت نمبر دے 256 نمبر آیت ګوري د سورۃ البقره. لا اکراه فی الدین لا اکراه فی الدین نشته زور په دین کې. دین سمانه نشته زور په عقیده کې.
عقیده کې و پچا باندې زور نه کې چې شابه تو منه چې الله یو دی تر څو چې زړه نه نی منلې. ها اعمال چې پاغي کې بیا زور کولې شي چې مسلمانان وي پاغي زور وکا او دلته دین نه مراد څه شي شه عقیده کې به زور نه کې. بل معنی د دین دا به موږ سره شي نهم معنی نظام حکومت. د دین یو بل معنی دا نظام د حکومت. دی د پاره بیا سورۃ المؤمن وګورئ 40م سورۃ دی آیت نمبر دی 26م. نظام د حکومت نظام د دولت سورۃ المؤمن 40م سورۃ آیت 26م 26 نمبر آیت وګورئ. وقال فرعون ذروني او فرعون پریک دی ما چا خنونی ولې خاصی موسی علیہ السلام باندې دباو غرزولو چې گویا کې خلکو نیولې. وقال فرعون ذروني او فرعون پریک دی ما اقتل موسی چوجنم موسی وليدع ربه او را مدد دی کی خپل رب. انی اخاف ان يبدل دینکم یقینا زیریګم چې بدل بکی نظام د حکومت ستاسو. دین نه مراد دلته د حکومت نظام دی سمانا یعنی ستاسو چې کوم قانون دی دا غواړي چې په خپل قانون سره چې کوم موسی الله ورکړي پاغي سره بدل کی. دلته دین نه مراد نظام د دولت دی. دین علاوه د دین یو بل معنی دا بشي نه هم معنی قیامت. دین بمانی قیامت هم راضی. دی د پاره وګورئ سورت دی سورۃ الماعون 13 سپاری سورت دی سورۃ الماعون 13 سپاری سورۃ الماعون کی 2 نمبر آیت وګورئ. سورۃ الماعون ارایت الذی یکذب بالدین دغه سورۃ یادو. ارایت الذی یکذب بالدین دویم نړمبنه آیت ده. آیت وینه هغه سړی یکذب بالدین چې تکذیب کوي په قیامت. دلته د دین مراد څه شی دی قیامت. دا موږ سره شو لسم معنا. یو لسم معنا د دین به معنی جزا و سزا هم راځي. دین به معنی جزا او سزا حساب کتاب هم ورته ویل شي جزا او سزا هم ورته ویل شي. دی د پاره وګورئ سورۃ النور سورۃ النور 40 نمبر سورۃ 24 نمبر سورۃ آیت دی 15 سورۃ 40 آیت 15 د سورۃ النور. دین به معنی جزا و سزا یا دین به معنی حساب و کتاب. ور الله دلته څه فرمایي 15 نمبر آیت یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق. په دغه ورځ پوره بور کې دوی ته الله دینهم بدله د دوی بدله معنی جزا و سزا یا حساب کتاب د دوی الحق پورا. نو دلته دین راضی بمانی حساب کتاب یا جزا و سزا او دغه معنی یاد ساتي. دلته په سورۃ الفاتحه کې دغه معنی ده د یوم الدین معنی ورځ د سزا او جزا. نو یو لسم معنی منګه د دین دلته سکه دا مو لاګو کو چې د دین معنی بسوي جزا و سزا. او دی د پاره یو قاعده یاد ساتي په قرآن مجید کې چې کله هم دین مضاف الیه شي د یوم دا مضاف الیه ان شاء الله چرته موقع راشي وضاحت په درته کوم چې مضاف څه ته وي مضاف الیه څه ته وي مرکب اضافي دا ټوله مرکبات دي. کا فرض کا وخت تاسو ته ملاویږي څوک عربي مزد کول غواړي هغه د پاره تنظیم شته ښه اسانه طریقې سره وزد کوي. خو چې اول تاسو یو ځل قرآن وای عربي بیا به تاسو ته ډیره زیاته اسانه شي. نو یاد ساتئ دین چې کله هم مضاف الیه شي د یوم دین مضاف الیه د یوم شي نو بیا به معنی د دې سوي ورځ د جزا او سزا یعنی د قیامت ورځ. یا تاسو داسې ویلی شي چې کله د دین نسبت یوم ته وشي دا تاسو ته نوره آسانه شوه چې کله د دین نسبت یوم ته وشي مراد به تسوي قیامت یعنی جزا او سزا. او دا معنی یاد ساتئ دغه کې امام بخاری رحمت الله علیه
په کتاب التفسیر کې هغه د دین دغه معنی کوي. د دین معنی کوي الجزاء فی الخیر والشر، جزا یا سزا د خیر او شر، د خیر او شر بدله، هغه د دین دا معنی کوي. لہذا منګم د دین معنی به وسکو، معنی منګ سره د دین څه شی راغی؟ یوم الدین، ورځ د جزا او سزا. نو مکمل د دې آیت معنی وداسي وي مالک یوم الدین. مالک یعنی اختیارمند، مالک یعنی بادشاہ، مالک یعنی قاضی یعنی فیصله کوونکی. کومه معنی چې تاسو ته اسانه لګي دا وکي. مالک یوم الدین ز خپل معنی کوم بادشاہ، یوم الدین د ورځې د جزا او سزا، د خپل دا معنی کوم تاسو پکار دی دغه معنی وکي. مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د جزا او سزا. او کنور واضح کوي مالک یوم الدین فیصله کوونکې د ورځې د جزا او سزا. دا نورم واضح شه، دغه معنی به تاسو یادوي. او د دې وضاحت قرآن کریم په خپلم کوي. دې دپاره لږ تاسو سورة الانفطار وګورئ چې د یوم الدین معنی بدل ته موږ سره سوي. کوشش کوئ خپل دا مایکونه آف ساتئ که نه روزمره مزه نه کړي چې زه تاسو ته یم مایک آف کوئ او مایک آف کوئ. زه به درس کوم، یو خو ټیم موږ سره ډېر لږ دی، او دویم چې زه بیا په منځ کې تاسو ته نصیحتونه هم کوم نو دا به ډېر زیات ټایم زمونږ ضایع شي. سورت دی سورة الانفطار، 13 سپاره ده. سورت نمبر 82 او آیت نمبر وګورئ 19 تا 19 اخري آیتونه. وما ادراک ما یوم الدین، او سشی پوکړی ته سشی دی ورځ د جزا او سزا، یا داسې به وایو او سشی پوکړی ته ما یوم الدین سشی دی ورځ د دین، داسې به معنی وکړو. ثم ما ادراک، بیا سشی پوکړی ته ما یوم الدین سلوی شان دی د ورځ د دین. دا ورځ د دین سشی ګوره قرآن په خپل وضاحت کوي. یوم غرض لا تملک نفس لنفس شیئا، لا تملکو واقدار بنوي یو نفس د پاره د بل نفس شیئا ذره، والامر یومئذ لله، او اختیار په دغه ورځ خاص د پاره د الله بوي. نو اختیار په دغه ورځ خاص د پاره د الله د څه شي د جزا او سزا. بل څوک بچاله جزا او سزا نشي ورکولی، دغه یو الله به ورکوي. نو دا منګه د مالک یوم الدین د معنی وضاحت هم تاسو ته وکړو. په دې ځای کې اوس یو اعتراض واردېږي که ستاسو ذهن کې راغلی وي. معنی ما وکړه مالک یوم الدین فیصله کوونکی د ورځې د قیامت، یا فیصله کوونکی د ورځې د جزا او سزا، یا بادشاه د ورځې د جزا او سزا. اعتراض دا راځي ځان سره ولیکئ چې موږ معنی کوو بادشاه دی د ورځې د جزا او سزا، نو ولې بادشاه د دې دنیا نه دی چې د قیامت د ورځې بادشاه شه؟ نو بیا د دې دنیا بادشاه نه دی څه؟ حالانکه قرآن کریم په خپل ځای په ځای ذکر کړی چې دا د دې دنیا هم بادشاه دی. لکه دې دپاره تاسو یو صورت وګورئ، صورتونه ګڼ دي خو بیا به ټایم ډېر زموږ نه واخلي. سورت آل عمران وګورئ، 3 نمبر صورت دی، آیت نمبر دی 26 نمبر آیت. قل اللهم، و یا الله، مالک الملکی، اے بادشاہ د ټولی دنیا، تؤتی الملک من تشاء. ګوره مالک الملکی بادشاہ د دنیا، دا خو د دنیا بادشاہ هم شه. نو که په تاسو څوک اعتراض وکړي چې معنی ورته تاسو دا وکړي چې بادشاہ دی د ورځې د قیامت یا د ورځې د جزا او سزا، او هغه تا ته ووایي چې ښه ولې د دنیا بادشاہ نه دی څه، او بیا درته د آیت هم راوباسي که پوه وي، جواب به ورته څه کوئ؟ نو الجواب ولیکئ ځان سره. ړومبنی جواب ورته ووایه چې دنیا کې مجازي مالکان مخلوق هم، یو ګوره مجازي مالک وي، مجازي مالک یو حقیقي مالک وي. مجازي مالک چې څه ناسې اختیارات ورته میلو شوي د چا د خوا نه، د یو مختار کل د خوا نه. حقیقي مالک چې هغه ته د چا د خوا نه اختیارات نه میلو شي، هغه سره خپل اختیارات لکه الله. ورته ووایي چې دنیا کې مجازي مالک مخلوق هم هو، لکه ته د کور مالک، د گاډي مالک، د پیسو مالک وغیرهم. او حقیقی مالک الله دنیا کی. قیامت کې بس صرف دا حقیقی مالک وی، مجازی به هلته سره نه وي. نو ځکه دلته تخصیص د قیامت کوي
دا ځان سره نوٹ کړئ. دنیا کې چونکې مجازي مالکان هم حقیقي مالک خو الله او مجازي مالکان هم خو په قیامت کې به صرف او صرف حقیقي مالک وي، څوک به مجازي مالک نه وي. نو ځکه دلته تخصیص کو پس سره په قیامت سره. او دا په سورة المؤمن کې لږ وګورئ. سورة المؤمن هماغه 40 نمبر سورت دی، آیت نمبر دی 14 د سورة المؤمن، 14 نمبر آیت. یوم هم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم. الله وی چاله د اختیار د نن ورځې لله الواحد القهار، خاص د پاره د الله اختیار دی چې یک یو دی زورور. دلته هم به تخصیص سره سکی دا اختیار الله ځان د پاره ذکر کوي. ښه مطلب هلته به مجازي اختیار هم د چا سره نه وي. دنیا کې خو بیا هم شته، هلته به مجازي مختار هم څوک نه وي. دا یو معنی شوه. دا معنی هم خوندوره معنی ده، جواب خوندور جواب دی. خو دا دویم جواب ډېر ښکلی دی. ښه دویم جواب ته خیال کوئ. دراصل په دنیا کې انبیاء علیهم السلام په یو وخت کې ټول موجود نه وو. څه معنی؟ آدم علیه السلام خپل یو وخت وفات شو، نوح علیه السلام خپل یو وخت وفات شو، ابراهیم علیه السلام خپل یو وخت وفات شو. همداسې اولیاء کرام هم په یو وخت کې ټول موجود نه وو. بیا صحابه کرام هغوی په یو وخت کې ټول موجود نه وو. نو قیامت پر زیات ساتي. اوس ګورئ په دنیا کې چې دی په یو وخت کې موجود نه مو، بیا هم شیطان کوشش دا کو چې خلق گمراه کوي چې یاره آدم بابا سره اختیارو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، د شیخ عبدالقادر جیلانی سره اختیارو. گمراه کوي که نه گمراه کوي خلق؟ حالانکه په یو وخت کې ټول نه مو، خو شیطان بیا هم وسوسه غورځوي چې یاره یو پکې اختیارمند شیخ عبدالقادر جیلانی یا عمر فاروق یا حضرت علی اختیارمند دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیارمند دی. آلته یاد ساته د قیامت پرز دا تمام انبیاء، دا تمام اولیاء، دا تمام اصحاب کرام، تمام فرښتې او جنات دی به موجود وي، خو اختیار به د هیچ چا نه وي. نو چې دلته اثبات د دې خبرې کوي چې د ټولو په موجودګۍ کې به مختار صرف او صرف الله وي، نو دنیا کې خو ټول په یو وخت کې نه وو. نو دا خو په درجه اولا سره د الله اختیار شه، ځکه دلته تخصیص کو د قیامت. په خبره پوه شوي؟ دنیا کې ټول په یو وخت کې موجود نه وو، خو بیا هم شیطان وسوسه غورځو چې یو پکې اختیارمند شته. اما په قیامت کې به ټول موجود وي، خو اختیار به بیا د یو نه وي، صرف د الله به وي. نو چې هلته اختیار د ټولو موجودګۍ کې د الله شه، دنیا کې خو په درجه اولا سره شه. لہذا جواب به څه کوئ چې سیده بهی مالک دی، بادشاہ دی د ورځې د جزا او سزا، خو دنیا کې په درجه اولا سره د دې مالک دی. ولی هلته به ټول انبیا وي، مالک دی. نو چې دلته یو یو پیغمبر او مالک نه و. دا ښکلی جواب دی، دا یاد کې. نو حاصل مونږ سره سره ووتو د آیت، حاصل دا شه چې د هیچ چا زور به نه رسي په هغه ورځ باندې، هیڅ څوک به زورور نه وي په هغه ورځ باندې ما سوا د الله نه. او دی مسئلې ته یاد ساته منګه سویو نفی شفاعت قهریه، نفی شفاعت قهریه، شین فا الف عین گولتا شفاعت قهریه، قهر نه دی لیکلی شي. نفی معنی الله تعالی نفی کوي، رد کوي د څه شي؟ د شفاعت قهری. شفاعت معنی خلاصول، قهری معنی په زوره. الله په دې آیت کې نفی کوي د څه شي؟ د کمې خبرې چې په زوره ګورې څوک هم خلاصول آزادول نشي کولی. نو ځکه الله فرمایي مالک یوم الدین، مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د جزا او سزا. څوک به هم د هغه په وړاندې بل په زوره آزادولی نشي، بل په زوره خلاصولی نشي. دی مسئلې ته اوس منګه څه نوم ورکړه؟ نفي شفاعت قهریه. داسې هم ویلی شي چې په دې آیت کې نفي ذکر کوي د شفاعت قهریه. اوس دا شفاعت قهریه څه ته وایي؟ مسله ډیره زیاته آسانه ده، واضحه ده،
او استاد محترم اکثر په دې ځای د شفاعت قهریه وضاحت کوي. لہذا موږ به انشاءالله په دې ځای د شفاعت قهریه وضاحت کوو چې دا تاسو وپیژنئ. د عقیدې سره تړلې مسله ده. قرآن په مستقله حصه راوړي، ځای په ځای صورتونه راوړي چې د اوس نه دا ستاسو ذهن کې کینی. نو انشاءالله زمونږ آینده سبق به څه باندې وي؟ په مسئله د شفاعت یا مسئله استشفاع، په دې باندې به انشاءالله موږ آینده درس کوو او زمونږ دغه آیت به اختتام پذیر شي. بیا به ورپسې انشاءالله ایاک نعبد و ایاک نستعین وایو. نو مالک یوم الدین معنا بادشاہ دی د ورځې د جزا او سزا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.